نن درته داسې یو عمل خیم چې هر ورځ ته ادا کولی شي او چند منټ پې لګیږي او د صحیح حدیث مطابق دا عمل داسې دی لکه تا چې په لیلة القدر کې دا عبادت وکړه او لیلة القدر خیر من الف شهر 83 کاله تقریبا برابرېږي دا 1000 میاشتې نو دا عمل که تا وکړه والله تعالی توفیق در نصیب که ستا دپاره د لیلة القدر د عمل برابر دی او دا د الله تعالی یو عذاب او مصیبت دی په موتا باندې چې الله تعالی کله ناراضه شي تا نه مال نه اخلي تا نه کور نه اخلي تا نه ګاډی نه اخلي تا نه روزګار نه اخلي اول چې غټ نقصان تا ته رسیږي الله تا ته د عبادت توفیق نه در نصیب کوي د سحر د مانځه د پاسېدو توفیق نه در نصیب کوي مونځ با جماعت او صحیح مونځه د هغې توفیق تا ته نه نصیب کېږي د قرآن تلاوت او د ذکر و اسکارو تلاوت هغه توفیق مو ته نه نصیب کیږي دا د ټول نه لوی مصیبت دی دا د ټول نه لوی عذاب دی پکار چې مو ته متوجي شو رب العالمین ته چې ولی الله ناراضه دی مونږ ته د تهجد توفیق نه ملاویږي د اشراق او د چاش او بیا د نوافلو توفیق مونږ ته نه ملاویږي اکثر مونږه بعض اوقاتو کې سنتونه په پوره ترتیب سره او په پوره طریقې سره نه کوو نو پکار ده چې دا عمل مو ته وکړو یو ورځ به داسې چې مو ته به دې ته ډېر محتاج یو چې حساب کیږي والوزن یومئذ الحق او یو نیکی کم شوله لاغي په سبب به جهنم ته ځي ځکه که نیکی برابر شي صورت اعراف کې راځي اعراف مقام دی قول مطابق هلته به سارولی شي او که ګناه د سیوا شوه جهنم ته به ځي که نیکي د سیوا شوه جنت ته به ځي راشي چې دغه اعمال وکړو او هغه عمل دا دی چې هره ورځ د ماسوتن د مانځه نه پس 4 رکعاته په یو سلام باندې 3 صحابونه یو مقام باندې دا نقل دي او لسو صحابونه په مختلفو کتابونو کې مختلفو محدثینو دا نقل کړي دي د صحابي عمل او د صحابي روایت دام حدیث وي لیکن د علما موقوف حدیث وي خو لیکن دا په منظره د مرفوع دی ځکه د صحابي استاد هغه نبی پاک وي صحابي چې یو عمل کوي یو قول کوي یو وینا کوي نو دای د نبی پاک نه اوریدلی پیغمبر مهربان صلی الله علیه وسلم په هغه عمل باندې لیدلی یا داغه نه وینا اوریدلی صحابي چرتم د ځان نه عمل نه کوي د ټول نه بهترین شخصیات زمونږ د امت هغه صحابه دي نو لسو صحابونه او بعضی کتابونو کې د څلورو صحابونه مختلف روایات کته راوالي دا منسوب دي نبی پاک علیه السلام ته او مرفوع حکمن دي او موقوف احادیث دي 4 رکعات منځ کوله په یو سلام باندې چې 2 رکعاتو باندې سلام وانري او 4 رکعاتو کې او د ماسوتن د مانځنه پس وکي دا داسې شوه لکه تا په لیلة القدر کې عبادت وکړو نو کوشش وکړو ان شاء الله په دې باندې عمل کو ډیر خوږ عمل دی ډیر بهترین عمل دی او به په دې کې اهمه خبره درته دا کوم چې دومره مبارک ټیم کې تاسو دا میلاو شو په دې کې چند دعاګانې خامخا کوه 2 کسان دعاګانې کې یاد ساته چې یو ستا مور او پلار دي کم از کم هره ورځ په یوه سجده کې 15 ځل خدا خامخا وایه رب ارحمهما کما ربیاني صغیر سوچ هم ورته کوه قرآني دعا ده او بل دغه دعا کوه واصلح لي ذريتي اني تبت اليك یا الله زما بچیان نیکان کی او دا مو سره چې ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين زما ستاسو زندگی یا والدینو سره ده یا بچو سره ده یا بیبي سره دا 3 واره په دې کې یادېږي او اخیره کې بهترین دعا د دنیا او د آخرت اللهم يا ربي احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره د پیغمبر مهربان د خلی مبارک دعا ده او څلورمه دا کوي اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره بعض روایتونه دا معلومیږي چې نبی پاک به څومره رکعات وګداوه دومره به سجدم وګدوله په سجدې کې به اسکار کول دغه دعاګانې به غوښتلې پکار ده چې مو ته ډېرې دعاګانې وغواړو نن په ډېرو پریشانو کې یو نن مو ته ډېر په ټینشن کې یو مختلف حالات دي مختلف مراحل دي مخې ته پراته دي پکار ده چې موږ الله ته وجاړو الله نه وغواړو دنیا او آخرت به زما وستا رب العالمین خیسته کی نو پکار ده چې په دې باندې عمل وکړو الله تعالی دې ماتم توفیق را نصیب کی یا الله ما ته توفیق را نصیب کی خبرې کول آسان دي لیکن عمل کول دا ډېر ګران کار دی باید سلفونه به منقولو وی اصله زمونږ د خبرو د وجې نه د بیانونو د وجې نه د نصیحتونو د وجې نه نور خلک جنت ته لاړ شي عمل پې وکړي او موږ د خپل عدم عمل د وجې نه یا د بدو اعمالو د وجې نه جهنم ته لاړ نشو موږ هم خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او الله دې موږ ته اخلاص را نصیب کړي خپل رضا دې راته نصیب کړي اعمالو توفیق دې را نصیب کړي او بیا اعمال رانه قبول کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.